طالبانو په کابل کې د تیر شپې د برید مسولیت په غاړه واخیست. طالبانو په کابل کې د دفاع وزارت د سرپرست بسم الله محمدي پر میلمستون د برید مسولیت په غاړه واخیست او ویلي دي چې د دوی وسلوارو سرتیرو د دفاع وزیر په استوګنځای او د غونډو پر ځای لومړی موټر بم او وروسته وسلوال برید ترسره کړی دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي برید د اسلامي امارت د استشهادي کنډک د څو تنو زړورو فدایي مجاهدینو لخوا چې سپکې او درنې وسلې ورسره وي او همدارز له موټر بم څخه په استفادې ترسره شو. د مجاهد په وینا د برید په مهال د دفاع وزیر په ځای کې د دښمن مهمه غونډه هم روانه وه چې په ترڅ کې دښمن ته د سر او مال دروند زیان اوښتی دی. طالبان ویلي چې دا د کابل ادارې په چارواکو د هغو مشرانو د خپلو عملیاتو انتقامي پیل دی چې په ملکي خلکو عامه تاسیساتو او د خلکو پر میز ځایونو د بریدونو امرونه ورکوي. طالبانو دغه راز زیاته کړې چې له دې وروسته به پر بهرنیو اشغالګرو او کورني دښمن پر وړاندې بې تفاوته نه پاتې کیږي او پر وړاندې به یې په خپل قوت را میدان ته شي. باید وویل شي چې تیره شپه د کابل په شیرپور سیمه کې د کابل د دفاع وزارت د سرپرست بسم الله محمدي پر میلمستون برید کې د کورنیو چارو وزارت په وینا 8 تنه ووژل شول او تر 100 زیات ټپیان شول.